تللو دې انداز و کا دا وه خو مرګیو چې مخته د صدر کیسه دې یاره ونیوله او آخري شعر دا فیض الله صاحب نوازه د تیارو د مخنیوي دپاره ما هم نوازه د تیارو د مخنیوي دپاره ما هم ډیوه په لاس کې بله تر سهاره ونیوله ډېره ګټه عزیز صاحب ته د مبارکیان انګار صاحب د غزل شیرینه دي ستا د یارۍ کیسه له سوزه او له درده ډکه ستا د یارۍ کیسه له سوزه او له درده ډکه د تنهایۍ کیسه له سوزه او له درده ډکه او ورک شیرین پسې کوڅه په کوڅه منډې وهي ورک شیرین پسې کوڅه په کوڅه منډې وهي د لیونۍ کیسه له سوزه او له درده ډکه مننه ورک شیرین پسې کوڅه په کوڅه منډې وهي د لیونۍ کیسه له سوزه او له درده ډکه او هغه فلنکي سړي د ظلم انتها کړې ده هغه فلنکي سړي د ظلم انتها کړې ده هغه فلنکۍ کیسه له سوزه او له درده ډکه مننه د غزل مطلب همدرد صاحب یو چاته مې چې مخې ته هنداره ونیوله یو چاته مې چې مخې ته هنداره ونیوله او هغه دې رانه بېله د تګ لاره ونیوله خندل یې وعده یې د راتلو وکړله لاړو خندل یې وعده یې د راتلو وکړله لاړو او لمن مې دې تر مرګه انتظاره ونیوله کېدله نه یارانو ګنې دا د قلم څوکه کېدله نه یارانو ګنې دا د قلم څوکه انګار صاحب ما ډېره د خیالاتو له تکراره ونیوله کېدله نه یارانو ګنې دا د قلم څوکه ما ډېره د خیالاتو له تکراره ونیوله او شعر د عمر صاحب د درد د قرار بله طریقه را سره نه وه د درد د قرار بله طریقه را سره نه وه او یاري مې ځکه تا سره کوکناره ونیوله او د تللو دې انداز مو که دا وه خو مرګی و د تللو دې انداز و که دا وه خو مرګی و چې مخته د صدر کیسه دې یاره ونیوله مننه د تللو دې انداز و که دا وه خو مرګی و چې مخته د صدر کیسه دې یاره ونیوله او آخري شعر دا فیض الله صاحب نوازه د تیارو د مخنیوي دپاره ما هم نوازه د تیارو د مخنیوي دپاره ما هم ډیوه په لاس کې بله تر سهاره ونیوله ډېره ګټه